د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاست کې د اختلافونو له امله آصف علي دوراني ګوښه کړل شوی دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. پاکستانی رسنیو د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دوراني د ګوښه کولو لامل د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاست کې د اختلافونو شتون بللی دی. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ د آصف علي دوراني له کړنو ناراضه و او هغه هم نهیلی شوی و ځکه د هغه سیاسي سپارښتنې د نوموړي د مدیرانو لخوا بابیزه ګڼل کېدې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په یوه برخه کې راغلي له 32 کلنې ډیپلوماټیکې تجربې سره سره هغه ته په بهرنیو چارو وزارت کې د خپل ځانګړي ماموریت له امله د یو پردي کس په توګه کتل کېدل چې د چارې نوموړی اړ ایسته چې پوځ ته راپور ورکړي او له هغه لارښوونه ترلاسه کړي، نو هغه احساس کاوه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان له اړوند بحثونو ایستل شوی دی. د سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتکی هم په دې هکله وایي په پاکستان کې یو ملکي او یو پوځي حکومت شتون لري. کله چې پوځي حکومت کومه پریکړه کوي هغه پر ملي حکومت تپي شوی مني. په دغه راپور کې همدغه راز راغلی چې آصف علي دوراني د پاکستان د پولو پر کنټرول د افغان غیر قانوني کډوالو د ډالهیزې ایستنې د ناوړه اغېزو له امله له دغه کار سره مخالفت کاوه او نوموړي پر دې باور و چې پاکستان باید د ترهګرۍ ستونزه په کور دننه حل کړي. د سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا په دې هکله وایي د بېثباتۍ او بې امنۍ ستونزه چې په پاکستان کې شتون لري دا په غلطو سیاستونو پورې اړوند ده چې په پاکستان کې د بېثباتۍ او نه امنۍ لامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې آصف علي دوراني د 2023 کال په می میاشت کې د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی و.